د قوشتېپې کانال د ښېرازۍ او هلته د بادونو د مهار لپاره د نیالګیو ټولولو کمپاین په لړ کې د میدان وردګ ولایت د کرهڼې او مالدارۍ ریاست له لوري شاوخوا 300,000 د سنځلې نیالګي راټول او ورته لیږل شوي دي. په میدان وردګ ولایت کې تر دې مهاله 3 لکه د سنځلې قلمې راټولې او قوشتېپې کانال ته انتقال شوي دي. د پروسه داسې وه چې ملي پراختیا شرکت همکاران راغلل، د والي صاحب نه هیله وکړه تر څو د قوشتېپې کانال د سرسبزۍ او د بادونو د مهار دپاره د سنځلې قلمې همکاري وکړي. نو والي صاحب موږ ته هدایت وکړ چې 50,000 نیال د ولایت په سطحه موږ باید راټول کړو. خو کله چې موږ دغه موضوع د ولسونو او خلکو سره شریکه کړه، خلک د میدان وردګ ټولو ولسوالیو خلک ډېر لیواله وو. هغه نه چې موږ 15,000 قلمې غوښتې وې، هغوی موږ ته 20,000 قلمې راټولې کړې. ورته مهال د یاد ولایت اوسیدونکي د هېواد آبادول او ښېرازي خپل مسؤلیت بولي. دوی وایي چې په پوره اخلاص یې د قوشتېپې کانال لپاره د نیالګیو مرسته ترسره کړه او چمتو دي چې په راتلونکي کې هم د قوشتېپې کانال لپاره په دې ولایت کې د میوه لرونکو ونو نیالګي راټول کړي. مونږ چې خبر سولو چې د قوشتېپې کانال ته د سنځلو نیالچې هغه کې مونږ بیا په ډېره خوشحالۍ سره قلمچې هم هغه کړلې چې زر یې غوښتې 15,000 هم ته را جوړولې، چې 15,000 یې غوښتې 10,000 هم ته را جوړولې او ښه په مینه ښه په محبت سره او په دې نرخ ته ډېر خوشحاله سولو. 300 نیالګۍ به مې کړي په مرسته او د مونږ ټولو کلیوالو چا 300 چا 500 چا 400 داسې مرسته ورسره وکړه. په راتلونکي کې مونږ ورته چمتو یو بیا ورسره کومک وکړو. هر وخت دا د مونږ ملک ته مونږ خدمت کوو، مونږ ورته ولاړ یو او له پردي هېوادو ته چې پردي هېوادانو ته ځي یا جوړوي ولې خپل وطن ښه ده او زه نور هم دې ته هغه یم چې انشاءالله نور هغه راغلم انشاءالله مرسته ورسره کوو، که د چنار وه که د ونو وه که د میوو نیالګي وه د میوو سي د شمتلو سي د زردالو سي د هر شي ورکوو. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې په میدان وردګ ولایت بلکې د هېواد له ټولو ولایتونو څخه د قوشتېپې کانال د زرغونتیا لپاره 100,000 نیالګي راټول شوي.